السلام علیکم. زه یم بختیار خټک. موږ همیشه دا وایو چې نادیدو که راهلکو شو نو په ښکلولو یې مړ کړو. یقینو که موږ د سوشل میډیا سره دا حشر وکړو، موږ پوهه دومره شته نه تربیت شوی نه دی، نو د دې سوشل میډیا په وجه باندې موږ ته په معاشره کې ورځ تر ورځه مسلې جوړېږي لګیا دي. څوک چې دا خیر اړخ ته د ښه په کار راولي، په هغې کې بیا دا پیغام چې زه ریکارډ کوم، خاص کر زه به د هغه ذکر کوم، دا اقبال محسن د بونیر د سیمې یو داسې تکړه ملګری زموږ چې هغه د احساس یو سیریز شروع کو، په هغې کې بیا ټول نه غټه خبره د حیرانتیا دا وه چې په هغې کې نه صرف کیمرا، نه صرف سکرپټ، لایټنګ، ډایرکشن، ایکټینګ، کردارونه چې هر څومره پکې وو، دا په یوازې ون مین شو و دې ملګري زموږ کړي ده. یو ځل بیا زه اقبال محسن ته بونیر ته د بونیر دی او د لټون په نامه باندې هغه دا سیریز روان کړی دی. په هغې کې هغه د معاشرې ډېر داسې بدې چارې چې کېږي، نه صرف هغه په ګوته کوي بلکې د هغې په وجه باندې چې کوم مسلې جوړېږي، هغه څرنګه حل کېدی شي یا د هغې څه نقصانات دي، هغه ټولې خبرې هغه دلته کې څرګندوي. هغې کې دا سکرپټ هم هغه پخپله لیکلی دی او د هغه سلسلې 100 اقساط پوره شو او موږ د هغه د ډېر ښه ژوند او د ښه صحت دپاره دعا کوو چې دا سلسله او دا اصلاح همدغه رنګ په مخ روان. زما بختیار خټک لخوا اقبال محسن صاحب تاسو ته یو ځل بیا ډېر ډېر مبارکي او هغه ټولو مینوالو ته زه مننه کوم چې هغه تاسو نه صرف ګوري بلکې تاسو ستایي. مینه احترام. السلام علیکم ورحمت الله.